بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. یو ځل بیا د هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ په کریا کې و چې دلته موږ سره د بیلو بیلو کریاګانو یعنې غریبې کورنۍ او خلک ناستي. تاسو وینئ په خپله یعنې دا هغه کورنۍ دي چې هېڅ وس نه لري. یعنې دې کې زیات کډواله موږ سره شته دی چې هغوی د خپلو کورونو څخه مسافر شوي کډوال دي. کډوال نه بغیر نور د هسکې مینې ولسوالۍ چې څومره خلک دي یعنې دا ټول بېروزګاره دي. یو خو مخکې نه دې ولسوالۍ کې داسې څه نه و، خاص یو زمینداري وه. اوس د دې ولسوالۍ کې دغه د کورونا په حالاتو کې اوس بیخي دلته بندیزونه دي، یو څوک نشته، دلته مزدوریانې نشته. د خلک سپینګیري ځوانان تاسو موږ سره وینئ چې دا ځوانان هم ټول بېروزګاره دي، هېڅ روزګار نشته. موږ سره کلیوالات ټول ناست دي. د دو څخه پوښتنه کوو چې یعنې د دو په خپله به تاسو د دو غږ واورئ چې دغه بېروزګاره غریبې کورنۍ خلک موږ سره ناست دي. د دو څخه پوښتنه کوو، دا دی موږ سره یو ورور ناست دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو ورونو، زموږ دغه د دې بالا د هسکې مینې د ولسوالۍ د غریب عاجز خلک او ډېر عاجز د موږ سره چې په هره کمي کومک نه حکومت وکړه او نه بل چا وکړه. اختر را روان دی وروره، او د موږ سره چې څومره کومک وکړئ الله ته به م غاړه خلاصوي. موږ ډېر بېوسي او څومره کومک هم چې د وسې شي الله به درته هغه دنیا هم درکړه او دا به هم الله درته هغه درکاندي. نو وروره موږ ډېر بېوسي. مننه کوو د کاکا خبرې تاسو واورېدې چې ویل چې هېڅ وس هم نشته، غریب یو، بېروزګاره یو. په تاسو باندې خپل غږ وکړو. موږ سره ډېر داسې د کلیوالان نور ناست دي چې هغې نه یو تاسو موږ سره یو بل دارې ناست دی. د ده څخه پوښتنه کوو چې کاکا ته خو کډواله مې، نو ته خپل ژوند دلته په څه حالات کې تېروي او څنګه یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې بالا د هسکې مینې ولسوالۍ ډېره بېروزګاره او غریبه ولسوالي ده. تقریبا چې دا 3 کاله زمونږ چې پاسه د غره د کورونو نه د دهش د خوا نه را مهاجر شوي وو، نو تر د اوسه پورې نه موږ سره چا کومه مرسته کړې، نه موږ سره چا کوم ملاتړ کړی دی. او موږ ډېر زیات غریب خلک یو او ډېر بېوزله خلک یو. او په تېره بیا کې اوس د دې کورونا د وایرس ته خاطره ټول غریب خلک چې دي دا بېروزګاره شوي. که د چا روزګار یې مغه راغلي خو ارام په کور کې ناست دي، او که څوک بېروزګاره دي هغه خو هسې نه هم بېروزګاره دي. د هغې په شمول بیا چې څوک زمینداران دي هغه ګوره الله پاک ورباندې ګلۍ مسلحه کړه، فصلونه یې ټول ګلۍ خرابه کړه. او دې کې دغه زیات خلک چې دي دغه خواران د اختر د قربانۍ وس هم نه لري. نو تاسې د وسداره خلکو د څخه زموږ دا هیله ده چې د دغه غریبو خلکو سره کومک وکړئ، د قربانۍ په لحاظ ورسره وکړئ. نور چې تر څومره ستاسې وس رسېږي د دې بېوزله خلکو سره کومکونه وکړئ. الله به مجر دله درکړه او دغه خلک به هم دعاګانې درته وکړي. او دا ډېره غریبه او بېوزله ولسوالي ده، جنګ ځپلې ولسوالي ده او سره ورته چا کومه توجه نه ده کړې. مننه کوو د کاکا نه چې تاسو ته خپل مشکلات یعنې د ولس مشکلات یې ورته وویل. ډېره مننه تر کوو. هېوادوالو تاسو په خپله د غریبو کورنۍ غږ اورئ، د دو هغه مشکلات اورئ چې دو ورسره لاس او ګرېوان دي. نو دا د موږ سره یو بل ورور ناست دی چې ده نه پوښتنه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره خو بیخي حقیقت دی. دا کوم خلکو چې کاکاګانو وینا وکړه همداسې ده. دا ولسوالي ډېره غریبه او بېوسه ولسوالي ده، ډېره جنګونو ځپلې ده. پوه شئ کوم فصلونه چې وو هغه یې ګلۍ وواله او کار او روزګار نه لري، بېوسه دي، ډېر بېوسه دي. او اختر را روان دی، اختر دپاره هېڅ داسې هغه نه لري چې دو د اختر قرباني وکړه یا نور لباس د ځان دپاره برابر کړه. د دو خبرې چې کومې تاسو واورېدې همداسې دي، بلکل حقیقت دی، کومه هغه پکې نشته دی. مننه کوو دې ورور نه چې تاسو ته خپله هغه کوم مشکلات چې د ولس وو هغه یې درته وویله. موږ سره یو بل ورور فعال ذاکر ځوان ناست دی چې د ځوانانو یو فعال غړی دی. ده څخه پوښتنه کوو چې تاسو سره د ولس مشکلات شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا څه نه مخکې کوم ورونه چې زما غږ اوري هغو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د هغې نه وروسته لکه څنګه چې د غریبو کورنۍ د خپله لویه زه به په لنډو کې تاسو وزدارو ورونو ته او حکومتي چارواکو ته زموږ هغه د دې بالا د هسکې مینې وزداره خلکو ته
لومړي قدم کې په هغو باندې غاښ کړم چې د خپلو د بلوالو ورونو سره کومک وکړه. بیا د افغانستان خلک ټول جنګ ځپلي دي، تنګسو والي، خو د بالا ولسوالي ډېره ځپېدلې ده، څه د داعش د خوا نه، څه د ګلۍ د خوا نه، څه د نورو انقلابونو د خوا نه، خو افتونه نازل دي. په وروستي قدم کې د کورونا د وایرس د خوا نه د بالا ته غټه ضربه دا راورسېده چې د بالا خلک ټول مزدورکار دي. څوک پېښور ته مزدورۍ ته ځي، هوټلو کې دي خوانان مزدوري کا، څوک په نور کابل کې دي، څوک دیاړي کا، د دیاړۍ مخ هم بده ده، د ګلکارانو مخ هم بده ده، د هوټلو کې چې کوم خواران مزدوري کا د هغو مخ هم بده ده. په ټولو ورونو باندې غږ کړم، خلک د قربانۍ وسل نه لري. دا اوس یو چا سره قربانۍ اخیستو دپاره روان یم. یقین وکړئ چې هغه ښه وزدار و، مزدوري وه 1.5 روپۍ په پاکستان کې په هوټل کې په استاذیه کې اخیستې، خو هغه اوس د پسه د اخیستو وس نه لري. ما ته یې چې ما ته یو بېکاره غونده پسه واخله چې زما تشه قرباني به وشي. نو تاسو ټول باندې بیا هم غږ کړم، دا ځپېدلي خلک دي، دغه مخکې ورور چې دغه وکړه خبره وکړه، هغه ډېر غریب دی، ډېر عاجز دی، کور کې ورته یو مشکل دی، یو مریض لري، کینسر باندې غریب مریض شوی و، ډېر قرضدار دی، 13 لکه روپۍ. ما ته معلومات دی، تاسو یې ګواه اوسئ. زما انشاءالله ولازي چې زه به په خپل وینا کې صادق یم چې 13 لکه روپۍ اوس هم قرضدار دی، غریب دی، اوسې دی. همداسې دا ورور راواخله مسافر دی او د بل ځای نه راغلی کډوال دی، حتی د قربانۍ وس نه لري، بل چا قربانۍ دپاره پیسې ورکړي. نو تاسو باندې بیا هم غږ کړم، دغه خبرې حقیقت لري. الله به اجر درکړه، د حج نه به تاسو ته الله تعالی ډېر اجر درکړه که د غریب او مظلوم ولس سره کومک وکړئ. ومن الله توفیق. مننه کوو د ځوان نه چې هغه خپلې یعنې د ولس ستونزې تاسو ته وویلې او ستاسو تر غوږو یې در ورسولې. موږ سره یو بل